وای انډې په 200 روپے کیلو او الوګان په 100 روپے درجن لا خدای چې بیلډې نه یاري کړی یعنی خبره به په تولو په ماسه کوله چې دې ته دومره پته نشته چې الوګان په درجن ملاويږي او کپ کیلو دې په من د پارسو کې چې د غریب د خوراک نه خبريږي د غریب د حالات نه بس خبر شي اوس دې له څه پیغام ورکم او زما د عمران خان د طرفه ورته دا یو شعر وای چې سموک هغه موک نور مو وای وایاتي دغه ماته می در پاتې خو چې نور نه کوي ماتي زای په مغه بیرنه په 100 روپے تو ګران دی لګي دا افغان لکه سوچ چا تواخلي د جانان لکه سوچ چا تواخلي د جانان را بکی پسړه کې زای دوست می جهانگیر خان افریدی پر پښتو ولر سړی